وحدت نیوز درنو کتونکو د پیښور په جنا پارک کې نن په څلورمه ورځ باندې هم د استادانو دغه د احتجاج سلسله روانه ده. د دوی نه پوښتنه کوو چې آینده د دوی څه حکمت عملي ده او دغه مذاکرات تر اوسه پورې کوم ځای ته رسېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره شکریه سو میډیا والا. زمونږ داسې خبره ده چې زمونږ کوم مقصد دپاره دلته کې راغلي یو، هغه مقصد اولنی دا دی چې زمونږ کومه ابن صدر دلته کې په حراست کې دی. نو اولنی خو زمونږ دا مطالبه ده چې هغه پورې طور په دلته رها کړی شي، دلته راشي. د هغې نه پس به زمونږ د مذاکراتو راوند شروع کېږي. لہذا په دې کې زمونږ اپګریډیشن دی د آل پرایمري ټیچر اسوسیشن. دویم د پنشن کوم چې اصلاحات کړي دي دوی په پنشن مد کې، هغه دې پورې طور واپس کړی شي. دا زمونږ دوه مطالبات دي چې دا نه شو د هغه پورې به موږ دلته کې هم یو انشاءالله نوی عمل چې کوم دی موږ به مخکې بیا ځو او کوم ځای چې موږ ویلې زموږ مشرانو په هغه ځای باندې به موږ انشاءالله العزیز هلته سټی کوو. تر څو پورې چې زموږ مذاکرات کامیاب شوي نه وي، زموږ حق یې موږ ته نه راکړی. د پرایمري ټیچر کوم اپګریډیشن دی د 12 نه 15 او پنشن کې چې کوم اصلاحات دوی کړلي هغه موږ ته نه میلاو شو. د هغه پورې به زموږ درنه هلته جاري انشاءالله العزیز. موږ به کوم ځای د اسمبلي حال مخې ته هغې ته پوره امن احتجاج په طور باندې هلته کې به موږ ناست وو، خپل سړی به زموږ هلته. تاسو د دوی خبرې واورېدل، دوی وایي چې تر څو پورې زموږ مطالبات نه وي منل شوي تر هغې پورې به دغه احتجاج سلسله جاري وي. یو بل ټیچر را سره هم دی، د دوی سره به هم خبرې کوو. تېره ورځ چې کومه په پېښور کې استادانو احتجاج وشو په هغې باندې شیلینګ هم وشو. دا استاد تاسو واورېدل د دوی خبرې، دوی وایي چې موږ به د اسمبلۍ مخې ته دغه د احتجاج سلسله جاري ساتو. نو که خدای ناخواسته تاسو باندې بیا شیلینګ کېږي بیا به ستاسو څه حکمت عملي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د مسلم ټیچر اسوسییشن KPK د صوبایي کوارډینیټر په حیثیت باندې ستاسو د سوال جواب دا در کوم ورته، او چې کوم مسلم جواب دی چې که موږ باندې شیلینګ نه که په موږ باندې بمباري کېږي نه هم موږ به پوره منیو، موږ به هینډز اپ یو. زموږ عدم تشدد به وي، زموږ د طرفه به د کاڼي راوچتولو هم څه اقدام نه وي. موږ به داسې پوره منو چې دی به وخي او موږ به شمارو. موږ هېڅ قسمه تشدد لا جنګ جګړې لا مقابلې نه لوي راغلي. موږ څه آرمي نه یو. دا د ملکونو د آرمي جګړې دي چې هغې کې مقابلې کېږي، په هغې کې مزاحمت کېږي. موږ آرمي نه یو، موږ فورسز نه یو، موږ څه غیر ملکي نه یو، موږ څه حملاور نه یو. موږ استادان یو، پوره من به یو. که په موږ باندې شیلینګ خو لا معمولي خبره ده. زه په خپله باندې په هغه ورځ باندې د شیلینګ شکار او په شل باندې مخامخ لګېدلی کس یم. هغه کسانو کې زه شامل یم. خو الحمدلله چې نور څه نقصان زما بدن ته نه دی، زما لاس لګېدلی دی. خو منګ به بیا هم پوره منیو. منګ ایس قسمه منګ چې کم د افټا مشران کم ټول په مشاورت سره چې منګ ته کم هدایاتي، بلکې که څوک اوم وایي، که څوک د مشر په نوم باندې پکې را هم شي چې منګ مقابله کوو، منګ به دا کوو، منګ به کوو، منګ د دړکې ورکولو د دې هم خلاف وي، په خوله باندې د دړکې هم خلاف وي. منګ به حتی چې منګ مړم شو منګ به پوره منیو، منګ به هینډز اپ یو. خو خپله پوره من مظاهره کوو، پوره من درنه به یو خپل مقصد. او زمونږ زور په دې پوره من اوسېدلو کې دی. دلته موږ که په دې جناب فارق کې یو کس هم ناست یو چې صرف ناست یو، دغه موږ دنیا ته صرف ښایو، د حکومت نه مطالبه کوو او دې ته ښایو صرف چې موږ خفه یو، موږ خپله مطالبه به کوو، موږ به خپل مقصد ته ناست یو. اگر که موږ دلته شهیدان هم شو، خو موږ به پورته هم نه ګورو ورته په قار. موږ به جواب کې خبره هم کول نه غواړو. دغه په موږ باندې که الزام لګوي په آینده کې هم، نو دا موږ د مخکې نه ورته ګارنټي ورکوو چې موږ ځان سره شی راوړي د مقابلې دپاره. موږ سره مقابلې دپاره دا قلم دی، موږ سره مقابلې له دا دي. وحدت نیوز قدرمنو کتونکو، تاسو د دغه استادانو خبرې واورئ. دوی وایي چې موږ د تشدد خلک نه یو، پوره هم نه به اوسېږو او دغه خپله مسله به د مذاکراتو په ذریعه باندې هوارو. د کیمرامین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.